سلام درنو زده کوونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر دا ای دی د ژورنالیزم برخه زه سید صابر تاسو ته نن 19 درس در وړاندې کوم له دې وړاندې مو 13 درسونه اخیستي وو چې په ژورنالیستیکو بېلابېلو موضوعاتو باندې مو بحث کړی وو تېر درس کې موږ په مرکې باندې خبرې وکړې او در سره مو واده کړې وه چې راتلونکي درس کې د مرکه لیکنه باندې غږیږو چې یوه مرکه څه ډول ولیکو. نو د مرکې لیکلو لپاره لومړی موږ مقدمه لیکو. مقدمه چې د 3 نه تر 5 پاراګرافونو پورې ځای لري چې د مرکې په لومړنۍ برخه مقدمه بلل کیږي. د مرکې لپاره څو برخې دي؟ لومړی مقدمه ده، ورپسې د پوښتنو او ځوابونو برخه ده او د سرلیکونو لیکلو برخه ده. په دغه 3 برخو کې یوه مرکه لیکل کیدی شي. لومړی د مرکې لومړنۍ برخه چې دا مقدمه چې باید یوې مرکې لپاره لومړی مقدمه ولیکل شي. مقدمه د 3 نه تر 5 پورې پاراګرافونه لري. یوې د مرکې لپاره مقدمه باید د 3 څخه تر 5 پاراګرافونو پورې ولیکل شي. په دغه 3 یا نه تر 5 پورې پاراګرافونه چې کوم دي دې کې څه لیکل کیږي؟ د مرکې اهمیت لیکل کیږي چې د مرکې اهمیت څه شی دی، د مرکې شوي کس نوم او دنده لیکل کیږي چې مرکې سره چا سره شوي کس نوم څه دی او دنده یې څه ده. ورپسې د مرکې مهم ټکي لیکل کیږي چې مرکه کې مهم ټکي څه دي، دا هم په مقدمه کې لیکل کیږي. او د مقدمې کې وروستی هغه لومړنۍ پوښتنه لیکل کیږي چې له مرکه کوونکي څخه پوښتنه شوې ده، چا سره چې مرکه شوې ده هغې نه چې کومه لومړۍ پوښتنه شوې هماغه لومړۍ پوښتنه د مقدمې په وروستۍ برخه کې لیکل کیږي. د مرکې لیکلو لپاره موږ لومړی مقدمه لیکو چې دا مقدمه به د 3 نه تر 5 پورې پاراګرافونه لري او په دغه 5 د 3 نه تر 5 پورې چې کوم پاراګرافونه دي دې کې باید د مرکې اهمیت ولیکل شي، د مرکه شوي کس نوم او دنده ولیکل شي او د مرکې مهم ټکي چې مرکه کې کوم یو دي دا راواخیستل شي او پکې ولیکل شي. د مرکې مهم ټکي باید وکتل شي چې کومه دي او په دغه مقدمه کې ځای پر ځای شي. بل وروستی د مقدمه کې چې لیکل کیږي هغه لومړۍ پوښتنه ده، کومه لومړۍ پوښتنه چې د مرکې په پیل کې له مرکه کوونکي څخه سوې ده همغه پوښتنه به راوړئ په مقدمه کې به لیکئ. د لومړۍ مقدمې د مرکې لیکلو لومړۍ برخه مقدمه وه، ورپسې د پوښتنو او ځوابونو وړاندې کولو برخه ده چې په دغه کې پوښتنې او ځوابونه لیکل کیږي. په دودیزه بڼه باندې کله چې موږ پوښتنې لیکو، پوښتنې باید په چی ولیکل، پوښتنې نه مخکې باید پی ولیکل شي. پوښتنې دغه پی چې لیکل شوی وه په مقدمې نه وروسته نو دا معنا ده پوښتنې ورکوي او جواب په برخه کې باید څه ولیکل شي؟ زی. په دودیزه بڼه کې چې کله موږ پوښتنې او جوابونه لیکو نو موږ پوره پوښتنه نه لیکو دغه ډول، موږ نه لیکو چې پوښتنه، موږ د دې پوښتنې په ځای څه لیکو؟ یوازې پی لیکو. د مرکې د لیکلو په برخه کې لومړی مقدمه او پسې د پوښتنو او ځوابونو وړاندې کولو برخه ده چې په هغه برخه کې موږ پوره نه لیکو چې پوښتنه، موږ یوازې لیکو چې پی او د ځواب په ځای ځواب نه لیکو، یوازې زی لیکو. دغه پی د پوښتنې معنا ورکوي او زی د ځواب، همدغه ډول مخته ځو. بل د سرلیکونو لیکل دي. دا د سرلیکونو لیکل چې دي دا د رسنۍ پالیسۍ پورې اړه لري. ځینې رسنۍ نه لیکي، ځینې لیکي. لومړی د مرکې لیکلو کې مقدمه لیکو، ورپسې د پوښتنو او ځوابونو وړاندې کول لیکو او اخري برخه چې دا د مرکې لیکلو هغه د سرلیکونو لیکل دي. خو دا د سرلیکونو لیکل ځینې رسنۍ لیکي، ځینې نه لیکي، ځکه چې دا د رسنۍ د پالیسۍ پورې اړه لري. هغه رسنۍ چې څه ډول پالیسۍ لري، که چیرې دوی پالیسۍ دې سره برابر چې سرلیکونه دې ولیکل شي نو بیا یې لیکي، که چیرې د دوی پالیسۍ سره نه برابر چې سرلیکونه دې نه لیکل کیږي نو بیا یې خبریالان نه لیکي. د سرلیکونو لیکل چې دي دا په 2 ډوله دي. په 2 ډوله سرلیکونو لیکل ترسره کیږي. لومړی چې دي دا د مقالې په بڼه دي، دوهم چې دي دا وصفي دي. سرلیکونو لیکل په 2 ډوله دي، د مقالې په ډول او وصفي. مقالې په ډول لکه څنګه مثال ګوره، افغان ولسمشر یادونه وشوه، بیا موږ د ده خبرې راخلو چې افغان ولسمشر څه ویلي دي، د فساد په وړاندې به ټینګ دریځ ونیسم. افغان ولسمشر دغه افغان ولسمشر نه وروسته موږ دغه 2 ډاټونه کېښودل. صحیح شو؟ دا په دې معنی چې افغان ولسمشر چې څه ویلي دې نه وروسته هغه لیکو چې د فساد په وړاندې به ټینګ دریځ ونیسم. بل وصفي دي سرلیکونه دي چې دا مثال لکه افغان ولسمشر د موازي ادارې جوړونکي وګواخل او ملي یووالي ته یې راوبل.
دا د وظیفي سرلیکونو یو مثال شو. درنو زده کوونکو، نن ورځ مو د مرکې لیکلو ویل چې یوه مرکه څه ډول ولیکو. د مرکې لیکلو لپاره لومړی موږ مقدمه راوړو چې په مقدمه کې د 3 څخه تر 5 پورې پاراګرافونه شتون لري. په دغه پاراګرافونو کې د مرکې اهمیت، د مرکه شوي کس نوم او دنده، د مرکې مهم ټکي او لومړی پوښتنه چې د مرکه شوي کس څخه شوې ده هغه راوړل کیږي. ورپسې د پوښتنو او ځوابونو وړاندې کول دي. په دغه کې موږ په دودیزه بڼه د پوښتنو او ځوابونو بڼه داسې وړاندې کوو چې پوښتنې نه مخکې پې لیکو او د ځواب نه مخکې زی لیکو. په همدغه ډول ټولې پوښتنې او ځوابونه لیکو. ورپسې وروستۍ برخه د سرلیکونو لیکل دي چې دا په ځینې رسنیو کې لیکل کیږي او په ځینو کې نه لیکل کیږي، ځکه چې دا د رسنۍ پالیسۍ پورې اړه لري. د سرلیکونو لیکل په 2 ډوله دي، لومړی د مقالې په بڼه او دویم وظیفي. د مقالې په بڼه لکه افغان ولسمشر، بیا 2 ډاټونه بولو چې مثلا دا خبرې راخلو د فساد په وړاندې به ټینګ دریځ ونیسم. دا خبرې چا کړي؟ افغان ولسمشر کړي چې د فساد په وړاندې به ټینګ دریځ ونیسم. دویم وظیفي، افغان ولسمشر د موازي ادارې جوړونکي وږ واخل او ملي یووالي ته یې راوبلل. ګرانو زده کوونکو، مرکه همدغه ډول لیکئ چې مقدمه، د پوښتنو ځوابونو وړاندې کول او د سرلیکونو لیکل دي. په همدغه ډول که تاسو غوښتل چې مرکه ولیکئ، همدا ډول یې ولیکئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په راتلونکي درس کې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر بیا ښې چارې.